السلام علیکم کتین کې امین وزیر یو د مهال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې موجود یم. دا مهال د پاکستان په یوه مشهوره تعلیمي اداره قائد اعظم یونیورسټي کې زه موجود یم. لکه څرنګه چې تاسو ته پاته دو تاسو په دې ویډیو کې وینئ چې د پښتنې ځوانانو د پښتین د ثقافت یوه برخه اتڼ لګیا دی. نو نن ویژه ناڅاپیر سیخ شوي دي قائد اعظم یونیورسټي ته. نن ویژه اتڼ ولیده د دغه قائد اعظم یونیورسيټي چې کومه اهم ذمہوار کسان دي د کونسل دا د مشتره موجود دي. میژ نن پښتنه کې د دوی نه چې آیا په دې تعلیمي اداره کې دغه د اتڼ ولا چې کی ماحول دی، یعنی دا د پخوا وخت نه روان دی کنن نڅپی داسې خوشی روغلی دو څه اسنه نڅپی پروګرامر جوړ شوی دی. په دې حواله سره جامه کې ورسره نره داسې پښتنې دي د اتڼ په حواله سره چې هغه میشکی دا مهال د مشتره ذمہوار کسان لور دي په ټول نمخ شګرونه کته د میش کتین کې د خپل نوم شي او په قائد اعظم یونیورسيټي شي د کیم فیلډ کیم سبجیکټ سره د تعلق دی او تر کیمه زیه پورې پښ رسیدلې او د دغه تن په حواله ته وایي. السلام علیکم، زمان نوم عبدالرزاق دی، ام فیل سکالر او دلته زه قائد اعظم یونیورسيټي کې ویزټینګ فیکلټي یم او تاسو مونږ ډیره مهرباني ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو راغله زمونږ د لپاره مونږ تاسو یو مونږ ته دغه راکو. پهله خبره خدا دی چې مونږ دا اتڼ چې کم کوو دلته په قائد اعظم پوهنتون کې دا ناڅاپي نه دی. دا زمونږ کونسل مونږ چې کم دی دا د اتڼ پهله چې کم دی دا زمونږ د کلچر یوه حصه دی. لکه څنګه مونږ پخوانۍ به کتو براګ اتڼ به مونږ ورته ویلو. براګ اتڼ به دا و چې پاکې په زنانه او نارینه دواړو به اتڼ کوو، ګاڼ خط به پکې اچولی و. دا شادي په محل یا چې کم دی داسې جرګه مرکه به وه نو مونږ به ډول راوستو هغه ته به براګې اتڼ کېدو. نو هغه چې کم دی کلچر ژوندولو دپاره د خپل ثقافت ته ژوندولو دپاره دلته پښتون سټوډنټ کونسل په قائد اعظم پوهنتون کې په هر منډې باندې دلته چې کم دی اتڼ ارینج کوي. دا د اتڼ مقصد دا نه دی چې دلته چې کم صرف چې کم دی دلته سټوډنټان راغلي دي خپل ثقافت نه چې کم دی ځانونه وپېژني چې موږ ثقافت څه شی دی. خو دا اکیډمیک اکټیویټي سره سره ایکسټرا کریکولر اکټیویټي کې چې کم دی پارټیسیپیشن دا ډېر زیات پکار دی. لکه زه به ووایم ریسنټلی موږ سره یو انسیډنټ وشو لاهور کې چې هلته یو سټوډنټ سوسایډ وکړو. ولې وکړو چې هلته دغه شان د ایکسټرا کریکولر اکټیویټي دی ته نه ملاویږي. زمونږ یو پروفیسر چې کم دی هلته په ملاکنډ یونیورسيټي کې دا اتڼ کړی و ډېر کریټیسایز شو خو هغه لپاره بیا ډیفرنټ دغه راغلی. خو زمونږ چې کم اتڼ د کلچر حصه دی دا چاته سپیسیفیک مخصوص نه دی. ولې دلته ماشوم راځي، ښځه راځي، زنانه ورته راتلی شي، مولوي ورته راتلی شي، مشر کشر. دا اتڼ چې کم دی دا د هر چا لپاره دی زمونږ کلچر حصه دی او مونږ دا کوشش دی چې مونږ یې ژوندی وساتو. او ګرانه کته دا هم راته ووایه چې د پښتنو چې کوم قامونه دي د هرې قبیلې تقریبا ځان له اتڼ چې کوم دی هغه خپل مشهوره دی. د وزیرو خپل دی او د کوټې چې کوم جنوبي پښتونخوا ده د دې خپل مشهور دی او ورسره بره د افغانستان د کندهار یو ځان له اتڼ دی. دلته کوم قسم اتڼ زیات کېږي؟ دلته مونږ که وګورو دلته مونږ ټول یو پښتون یو خو مونږ چې کم دی دا ټول اتڼونه په یو ځای کوو. دا مونږ خلک ته ښایو چې مونږ ټول یو پښتون یو. دلته ملي اتڼ هم کېږي، دلته زازای اتڼ هم کېږي، دلته براګ اتڼ هم کېږي، دلته وردګای اتڼ هم کېږي. دلته هر قسم اتڼ چې دی اته نه قسمه اتڼ دلته کېږي. او ګرانه کته دا راته زیاته کړي د ستاسو لخوا د اتڼ یوه سلسله وچلېده. ما دا فکر کوو چې پای راورسېده. تاسو ټول هر یو کس په زړه باندې لاس کېښوده او د پښتو چې کومه ملي ترانه ده هغه تاسو پیش کړله. د دې څه مقصد و؟ آیا د پښتو ژبې سره د مینې اظهار و؟ ګوره دلته ما فلم دا ویلی دلته مونږ پښتانه یو لکه د هر کلچر یو چې کم دی خپل اتڼ هم وي داسې د هر پاکستان ډایورسټي دی پاکستان کې د هر چا خپل د ژبې چې کم دی مادري زبان خپله ترانه هم وي. مونږ هغه په ریسپیکټ کې زمونږ دا ورسره محبت دی. زمونږ چې کم دی دا ترانې ته مونږ ټولو درېږو په ریسپیکټ کې او ټول یې ښه په خاموشي سره واورو او مونږ ورته ریسپیکټ لرو. ډېره مننه. کتین کې په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د اتڼ د کلچر په حواله سره چې کومې خبرې وې د غزون سره وکړلې د مشتر یو بل زونو لوړ دی په آخر کې د دنه میش پښتنه کوي چې د په زړه څه دي او څه پیغام یې ورکول غواړي. ګرانه د پروګرام په آخر کې به ته کتونکو ته د پښتون کلچر او ورسره چې کوم اتڼ دی د دې په حواله سره په پلان ټکو کې ته څه وایي؟ زه به خالي ته اولنۍ ته یو خبره وکړم چې دا د افغانستان سرود ده
دا د افغانستان ترانه دا اصل د افغانستان ترانه د افغانستان سرود او د پښتو په ترانه دا د غنی خان ترانه لیکونکي د سره داسې اصل د پنجاب هم د سرایکی هم د سندي هم هر سړی خپل یو سرود وی یا نغمه وی چې هغه سره یو اظهار مینه کوي سره او بل دلته د کلچرل اکټیویټیز په ویکلی بیسیس باندې کیږي ډیر خلک مطلب فرش کوي سره یو قسم کو کریکولر اکټیویټیز دي د دې سره د خپل یو کلچرل پروموشن کیږي سره د دې مخکې ډیر داسې الکان راسي نه په اتن باندې خبرې نه د خپل کلچر باندې خبرې نه په خپل ثقافت باندې خبرې سره بیا چې دلته میکس سرودونه لګي یا د وزیرواله ژبه ده یا د کوټواله ژبه ده یا د منځنۍ پښتونخوا څخه کومه ژبه ده سره دا ټول په شریک په یو ځای کېږي نو بیا به هر سړی د میچوال کاپریشن باندې په یو ځای باندې سره جمع کیږي په دې باندې اتن کې خپل کلچر په مخ وړاندې بوزي سره ډیره مننه کتین کې دا د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي وي چې د اتن د کلچر او د دوی چې کوم دیرته یو په مخصوص ورته شاتن کې چې د په حواله سره معلومات ورکول تربیه امین وزیر درنه غوړه اجازه دی الله پامان